د افغانستان د اسلامي امارت علی قدر امیر المؤمنین د غونډې تالار ته تشریف راوړل. ملا هیبت الله د طالبانو دینی عالمانو غونډې ته د نړیوالو هیڅ فرمایش نه منو. هغه د نړۍ هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې په فشارونو نشي کولای طالبان له خپل لارې یو ګام هم په شا شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده وایي د نړیوالو فرمایش نه مني ان کا اټوم بم هم پرې استعمال کړي. نوموړي په کابل کې د طالبان د حکومت له لوري د علماو په نوم په جوړه شوې لویه غونډه کې ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاس وهنه نه کوي. د طالبان د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو په یو غونډه کې ګډون او خبرې وکړي. دا هغه خبرې تر ډیره له نړیوالو سره پر اړیکو، کورني امنیت، حکومتداري او دغه شان خپل وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وي. خو د افغان میرمنو د حقونو او د نجونو د ښوونځي د خلاصېدو په اړه هیڅ ونه ویل. تمه دا وه چې ښایي په دې غونډه کې به د ښځو د کار او نجونو د تعلیم په اړه خبرې او بحثونه وشي، خو له تېرو 2 ورځو راهیسې په دې اړه هیڅ نه دي ویل شوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې غونډه کې په تنده لهجه ویل په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نشي او تعامل به ورسره ونه کړي.